ټکه او د تور خم په منځ کې او لیولې ګرځم د ټکه او د تور خم په منځ کې ژوندې زیارت یم په سرو جنډو کې زغلم ژوندې زیارت یم په سرو جنډو کې زغلم و نادانا نادانا تا په رقیبانو خرڅولم و نادانا نادانا تا په رقیبانو خرڅولم غاڼه کړې ومه او تعالی غیار. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي ګران او قدرمنو کتونکو یو ځل بیا د یو نوي خوندور پروګرام سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. مړه هغه چې نه نوم نه نشان شته مړه هغه چې نه نوم نه نشان شته تل تر تله په خنوم پي غغلي. قدرمنو کتونکو د درګي کلی د تاریخي کلی په دې خورم مخبره کې ناس شو او یقینا چې دلته مونږه چاپیریال ته نظر واچو نو په سونو خبرونه پراته دي. په دغه خبرونو کې یو خبره د یو داسې شخصیت هم دی د یو داسې لال هم دی چې هغه یقینا چې په ژوند باندې هم هغه د دنیا پیژندل او د خلکو پیژندل او هغه مقام یې ورکړو او داغه د مرګ نه پس هم د سلورم کال له دغه سلورم تلین دی چې موږ دغه مزار لرازو دغه خوګمن راځي دغه ملګری راځي دغه شهران ملګری راځي دوستان راځي او دغه د کلی مشران خپلوان هم راځي او په دې ورځ باندې هغه ته درناوی ورکړي. دا د ارواخات امیر رضا امیر صاحب مزار دی. نن د هغه سلورم تلین دی او په دې سلورم تلین په موخه باندې یو ځل بیا ملکن ټي وي دا هڅه کړې ده چې دلته راشي او د هغه په خبر باندې راټول شي ملګری د هغه ادبي ملګری د هغه رشتہ دار خپلوان او مینوال ټول دا غینه د امیر رضا امیر صاحب په ژوند او فن باندې تاثرات واخلي او د سوشل میډیا تر لارې تاسو ضرور رسي. مونږ هم په دغه لړ کې راغلي یو او د امیر رضا امیر صاحب په مزار چې نن کم درانه مشران راغلي د مختلفو ادبي ګوندونو سره دغه تعلق او دغه علاوه د سماجی خلکو د علاقې درانه خلکو دغه ټول تاثرات مهم ریکارډ کړل تاسو ته وړاندې کړل. ان شاء الله تعالی دا پروګرام به تاسو خوښ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ د امیر رضا امیر صاحب کلی تراغلی یو د هغوی په سلی باندې موازری کړې ده. زمونږ ټول مینوال د مختلفو ادبي ټولنو خلک ملګري دلته راجمع شوي دي او د ټولو مخکې خو زه د صابر اجازي صاحب او د هغوی د ملکن ټي وي چې کوم مینجمنټ دی د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی زمونږ په دغه سه موقع کې که د راحت خبرې او که د سخت خبرې چې په ملګرو باندې راشي نو هغوی مونږ له یو موقع راکوي او مونږ راغونډوي نو زه د زړه د تله د هغوی ډېره زیات منندوی یم. امیر رضا امیر صاحب د دې خاورې یو داسې سترګور او داسې صاحب نظر او د بصیرت خاوند پاتې شوی دی چې هغه خپل فکر هغه د قام ته د سوغات په شکل کې د ډالۍ په شکل هغه د قام ته رسولی دی او بیا د هغوی کشرانو هم د هغوی پاتې چې کومې اساسي دي نو هغه هم د قام ته وړاندې کړی. زه د دغه کشرانو هم داسې کشران دی خدای هر چاله ورکړي زه د هغوی حوصله افزایي کوم او د هغوی ډېره زیاته مننه کوم او چې تر څو پورې چې پښتانه تر څو پورې چې دا قامي نو دا امیر رضا امیر صاحب هغه د هغه نه نوم روکېدی شي نه د هغه خدمات روکېدی شي. انشاءالله مونږ ټول به دا کوشش کوو چې د هغوی فکر دا د قام ته ورسو ځکه چې هغوی د دې قام د ستونزو ترجماني کړې ده او د دې قام غم یې جړلی دی نو الله دې هغه جان خسته کی او خدای پاک دې هغه فکر چې کم دی نو زمونږ په دې ټوله پښتونخوا
لر او بر پښتنو باندې خور کی او زه خپل خبرې په دې خپل یو 2 شعرونو فای کوم چې د خوند یارانو کډه وکړې رانه د خوند یارانو کډه وکړې رانه په ما اوس خمازي ګرې نه لګي او د چا مین شهید مزار بویدا د چا مین شهید مزار بویدا په هر یو سلی خو میلې نه لګي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کو د ملکان ټي وي او الحق ټي وي د ایازي صاحب او د هغوی د ټیم چې هغوی موږ د مرګري په سنه سبانه باندې یو ځای بل ځای راغونډي یو زمونږ ملاقات کیږي. نن موږ د امیر صاحب په قبر باندې ولاړ یو د هغه څلورمه کلیزه مانځو. امیر صاحب که د شاعرۍ اړخ یې وګورئ نو هغې کې هم بلا دغه دي د رنګونه دي او که سنجیده شاعري یې ګورئ او که مزاحیه شاعري یې ګورئ او که نثر یې ګورئ نو په هغه کوم هغه دغه چې لیکلي دي هغه نثر په خدای دې باور کېږي که هغه چې په دویم ځل دې نه کتلې نو په هغې باندې نه شي پوهېدی چې دا د څه ویلي دي. او که شاعري یې ګورئ نو شاعري هم ډېره عجیبه غوندې شاعري کړې ده او په شاعرۍ کې بیا خار ناپرسان یو نظم دی نو په هغې کې د دې معاشرې د دې ټولنې او د دې دغه د هر اړخ عکاسي کړې ده د دې وطن چې دلته څه کېږي څه روان دي او ولې کېږي او څوک یې کوي. دغسې مونږ نن راغونډ شوي یو د هغه په قبر باندې نو د قبر له چې کال په کال مونږ راځو نو دلته نورم ډېر خلک په دې هدیره کې ښخ دی. خو زما خیال نه دی چې داسې څوک وله راشي لکه دلته چې امیر صاحب له خپل مینوال راځي خو ده څه کړي دي د دې قام د دې پښتون قام او د پښتو ژبې دپاره ډېر څه کړي دي او دغسې به موږ راغونډېږو او څنګه چې قایل صاحب ووایي چې دی به ژوندي وي داسې خلک امري نه دا به ټول عمر ژوندي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه د صابر حجازي صاحب د محسن صاحب او د هغه د رور د امیر رزاق صاحب د بچوړي د توصیف ننګیال بیا د هغه سره د درګۍ د کلي د هغه ځوانانو ملګرو چې دا پروګرام یې را جوړ کړی دی او زموږ خدمت ته د دلته چې کوم میلمانه راغلي دي هغوی ته لاسپنامه ولاړ دي د یو داسې کس چې هغه شاعرو لیکوالو پښتونو په دې خاوره مینو په دې قام مینو په دې خپلو پښتنو مینو د هغه په مزار باندې راجمع شوي ملګرو ته لاسپنامه ولاړ دي نو د هغوی د ټولو زه شکریا او مننه کوم چې هغوی دلته کې راغلي دي او په زړه کې دا درد لري چې یاره یو داسې کس چې هغه ما په هغه باندې چې کوم لیکل کړي وو نو د هغې عنوانو د خیالونو سرچینه نو هغه به داسې یو خیال را پیدا کو چې بیا به وروسته نورو شاعرانو د هغې نه ځان له خیال اخیستو او هغه به تجزیه کو په هغه کې بلا رنګونو کو فرض که په شاعرۍ باندې بحث وکړو نو په شاعرۍ کې د هغه که سنجیده شاعري وه نو د سنجیده شاعرۍ سره د هغه مزاحیه شاعري ځان له د کمال وه بیا د دې قام په هغه نبض باندې د هغه لاس پروت و لکه خار ناپرسان څنګه چې زید صاحب خبره وکړله چې د هغې په هر یو بند کې چې دی نو هغه چې کم تاریخ او کم مضمون کومه خبره رانغښتې ده بیا که فرض که مونږ دې ته وګورو چې هغه په مزاحیه رنګ کې خدای ما ډاکټر کې او ناروغه ډاکټران کې یا زه چې په چایو کې چلکه ورنکم باډې رشوت کې غوابي زه ورنکم داسې بلا د هغه د ژوند د لیک هغه اړخونه دي چې په هغې کې د دې قام هغه آینه پرته ده د دې قوم دپاره پکې هغه عکس پروت دی چې په لیدو او په کتو باندې موږ ته لاره روښانه کیږي. ملګري ګڼ دي او هغوی به پې بحث کوي خو د هغې یو شعر چې لکه اکثر په ناشنا ځای کې چاله خوب نه ورځي داسې په نوې عاشقۍ کې چاله خوب نه ورځي. زه چې دې قبر ته ودرېدم نو دا شعر مې ذهن ته دا راغی چې یاره زمونږ دا رور زمونږ دا مشر امیر رزاق صاحب چې دلته کې نن وده دی نو آیا چې په دې شعر باندې لکه د هغه د مضمون او د مفهوم پې زه ونه رسېدمه
یا دا مرګ دومره زورور دی چې زمونږ نه اغستی دی او دغلته اوده کړی دی، نو د هغه د روح دپاره د هغه د هغه دنیا دپاره به هم دعا کوو چې الله دې هغه ځای ښایسته کړي، جنتونه یې نصیب شه. وخت ځینې داسې شخصیتونه زیږوي چې یوازې نامې نه وي بلکې د یو دور نښې وي. زموږ قدرمن ملګری یو نامتو شاعر، ادیب، افسانه نګار او تنقید نګار ارواښاد امیر رزاق امیر صاحب هم یو داسې شخصیت و. نن یې د وفات 4مه کلیزه ده او موږ د هغه د یاد تازه کولو په سلسله کې راټول شوي یو. د هغه په شاعرۍ کې احساسات ژور وو. افسانې یې د ژوند د حقیقتونو آینې وې او تنقیدي مضامین یې هم د لوړ معیار وو. هغه د خپل ژوند هره لمحه هدف ته وقف کړې وه او هغه چې د خپل فکر د باغ کومه ډیوه بله کړې وه نو هغه نن هم زموږ په زړونو او فکرونو کې ژوندی او خوندي ده. د هغه شخصیت ګڼ اړخیز شخصیت دی، خو بس لنډه خبره به دا وکړم چې موږ د هغه شخصیت ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او دا دعا کوو چې د هغه تخلیقي افکار راتلونکي نسلونو ته الهام ورکړي. د ټولو ناول خو د ملکن ټي وي او د الحق ټي وي والا ډېره شکریا ادا کوو چې راغلي دي او د دونه د خوند او رنګ پروګرام یې را جوړ کړی دی. امیر صاحب سلی راغلي دي، بیا د ټولو مشرانو شکریا ادا کوو چې راله او زموږ د امیر صاحب سلی راله کلیزه نمانځي. نو مونږ خو دونه عمر نه یو او واړه یو، خو لکه مونږ امیر صاحب نه پیژندو چې کله مو پیژندو نو الله پاک رانه واغستو. صرف دومره به ووایو چې مونږ نه پیژندو، خو چې کله مونږ امیر صاحب وپېژندو د نږدې نه 2-3 پیرې ورسره میلاو شو، کېناستو، وامرېدو، لږ ډېر پرې پوه شو نو امیر صاحب زموږ نه جدا شو. نو اوس په ورته دعاګانې کوو الله دې ورته هغه جهان ښایسته کړي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. مننه مو کومه چې تاسو د لرې نه دومره راغلي یې، مونږ هم راغلي یو خو تاسو ته په خپل کلي کې د میلمنو ته په خیرالې وایو. ډېره شکریا م ادا کوو که میډیا والا دي که عام ملګري دي چې زمونږ سره په دې کلي کې او زمونږ د کلي ته تاسو یو نوم ورکوئ. دا خو ټیک ته زمونږ د کلي شاعران دي او لوی مقام لري په خپل ځای باندې، خو مقام تاسو له هم الله درکړی دی چې راځئ او زمونږ سره دا ملاتړ کوئ چې د دې دا نوم دا مخکې لاړ شي، به وړاندې لاړ شي. امیر رزاق صاحب او امیر صاحب خو به زه دومره یاد کړم چې هر سړي دا ماینډ کړی دی، هر سړي پړه کې دا ویلي دي چې کنې امیر صاحب زما ملګری دی. ځکه چاته دا پته نه لګېدلې چې د زما نه په اوچتې پایه د بل چا سره نږدې مرګتیا ده. که زه ورسره ناست یم زما خپل فن د علم سره دی، د حفظ سره دی، د قرات سره دی، خو که زه د هغه سره ناست پاس یم نو هغه ماته دا یو احساس نه دی راکړی چې ګوره ته بل څه کوې او زه بل څه کوم. داسې یو احساس ما وي که دا زما ملګری دی، که بل ملګری ورسره ناست دی هغه وي زما ملګری. زما سره به اکثره لکه مونږ خدای چې څوک هم د لاسه نیسي، نو چې کوم ځای مونږ لیدلي یو د لاسه یې نیولي یو، که هغه ته ضرورت راغلی دی خپل کشر ته نه دی ویلي، که د اوبو ضرورت ورته هم راغلی ځان له پخپله یو ډېر عاجز طبیعت انسان، یو ډېر ښایسته خوی والی انسان، یو فرشته خوی انسان، مونږ به د هغه په باره کې څه ووایو. زمونږ تمامه درګۍ نه بلکې تاسو لاسونه ملګري راغونډ شوي او تمامه پښتونخوا کې د هغه یو پیژنګلو ده، د هغه په باره کې خلک خبرې کوي، د هغه خلک صفت بیانوي او هر څوک وایي شاعر دی شاعر دی، خو د هغه په باره کې لوی لوی خلکو وایي چې دا شاعر دی. وختي ملګري وي که د هغه سنجیده شعر ګورې خو دی، خو که د هغه مزاحیه شعر ته اورې او هغه ګورې نو په هغې کې هم د معاشرې داسې عکاسي کړې چې مونږ ته داسې پیغام راکړی دی چې هغه مونږ چاته هغې نه پس نه ورکولی شو او نه به ورکو. الله دې د هغه روح ته ډېر سکون ورکړي، ډېرې خوشحالۍ دې د هغه روح ته الله ورکړي او داسې د اتفاق او د اتحاد دې مونږ ته الله د ټولو پښتنو له توفیق راکړي. روکم په نامه د خدای چې بخونکې مهربانه دی. نن مونږ راټول شوي د استاد امیر رزاق امیر صاحب په سلي باندې. نن د هغه 4م تلین دی، 8 جون دی او ما ته اوس هم هغه ورځ یادېږي زه یم چې امیر رزاق لاله بس اوس هم به دلته چېرته وي او مونږ د هغه د مزار سره ولاړ یو نو مونږ ته احساسېږي چې چېرته په دغې لاره باندې یا درګۍ کلي ته راځو یا د درګۍ د کلي نه وځو یا د بازار کې مونږ وایي دا سړی به اوس د چېرته د درګۍ د لارې نه راوځي، چېرته به د چینې نه راوځي او غږ به وکړي چې رضاخانه چېرته. نو دغسې هر یو ملګري ته دغه احساسېږي چې دغه سړی بلا خوږ سړی و. هغه صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه ویلي و د امان الحق په قبر باندې چې په دې قبر کې دننه د ژوندو سترګو نظر دی، د دې له په خاوره لاندې پروت د مینې سمندر دی. هغه د مینې سمندر او هغه یوازینی سړی و زموږ په ملګرو کې چې څه به په زړه و نو هغه به یې په خوله و، سړي ته به یې مخامخ وي وروسته به یې زړه نه خوړو. نو زموږ په ټولنه کې داسې خلک ډېر کم پاتې کېږي او دلته زموږ څنګه د ملګرو ووې
شاعري یوازې نه ده کړې، هغه د تنقید نظر هم ډېر تیز لرو. هغه بیا په تنقید باندې چې کار شروع کړو چې کله سړی د کار شو نو هغه لاړ نو په یو کار کې په تګ کې په دې کې خپل یو رغوي نو په دغه باندې نه وایو چې یاره نور ژوندی وي، ځکه چې د خدای په کارونو کې سړی کار نشي لرلی. خو ډېر زیات پسې خفه یو. خدای دې وکړي چې زموږ په ټولنه کې یو بل امیر رزاق لالا پیدا شي او موږ ته زده کړې وکړو. زه ډېر زیات خوشحالېږم چې نن زموږ د ملګري ټول راټول شوي دي. هغه د پښتو هغه ټپه ده که نه چې په خوړ کې ډېر کاڼي پراته دي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه. نو په دې قبر کې په دې مغبره کې ډېر خلک پراته دي، خو موږ د امیر رزاق لالا په قبر باندې راټول شوي. نو دا د کردار سړی و، دغه شی دغه نور ملګري هم دي. نو زه لاس په دعا یم چې خدای پاک زموږ په ټولنه کې د کار خلک ژوندي وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نړومبې خو د ملکن ټي وي، د الحق ټي وي ټولو ملګرو ډېر زیاته مننه چې په دې ګرمۍ کې او د اختر په ورځو کې راغلل او وخت هم ورکړو. د امیر صاحب د تلین ورځ ده، نو ستاسو ډېره زیاته مننه. کسان ډېر دي، خو یو نوم مخلم نو د هغې به خبره به اوږدېږي. نو ټولو ته دلته کې په راتګ باندې په خیرالي هم وایم او ستاسو ډېره زیاته مننه چې هر کال هم په دې ورځ باندې راځئ، زموږ سره رنګ د پروګرام ښکلی کوئ. ستاسو ډېره مننه. او 2 شعر به ووایم د امیر صاحب چې تصویر په تصور کې د جانان زمان ورک دی، تصویر په تصور کې د جانان زمان ورک دی، د مینې په دې چم کې یو نادان زمان ورک دی. د وخت د تورو تورو ګورو زلفو په تورتم کې، د وخت د تورو تورو ګورو زلفو په تورتم کې، نظر لکه د نور هسې تابان زمان ورک دی.